ابو درداء رضی الله عنه صحابه کرامو کې غریب صحابي دي او د دنیا کار روزګار به داسې ډیر نه کو. یو ځل ته چاته پوسو وي تاسو د دنیا کار روزګار ولې نه کوئ؟ مالک لا تطلب الدنيا مثل ما يطلب اصحابك. تاسو د دنیا طلب نه کوئ، د دنیا کار روزګار نه کوئ څنګه چې تاسو مرګري د دنیا کار روزګار کوي، څوک زمینداری کوي، څوک تجارت کوي. نو ابو درداء رضی الله عنه ورته فرمایلو ما د پیغمبر علی السلام نو اوریدلی دي ان بین ایدیکم عقبه کؤوده لا يجوزها المثقلون. ستاسو مخې ته یو پل را روان دی، یو غاټی ده او یو چک پوسټ دی چې په هغې باندې د ګناهونو نه چې کوم خلک درانی ځانې درون کړي هغه په دغه پل نشي تېرېدی. مراد دی پل صراط دی. و ان منکم الا واردها. الله فرمایي تاسو کې به هر کس په دغه پل صراط باندې تېرېږي. کوم کس چې ځان د ګناهونو په وجه درون کړي دی هغه په دغه پول باندې نشي تیریدي. انی اريد ان اتخفف لذلك. زما اراده ده چې زه په دغه ورځ د ګناهونو سپکیم او په دغه پولی صراط باندې په اسانتیا باندې تیر شم. الله پاک دې موږ تاسو ته په پولی صراط باندې تلل آسان کړي. نو ابو درداء رضی الله عنه به فرمایل ان اشد ما اخاف على نفسي يوم القيامه ان يقال لي قد علمت. د ټولو نه سخت یره را سره دا ده چې د قیامت په ورځ رانه الله ته پوښتنه کوي چې تعالی ما علم درکړیو فكيف عملت فيما علمت. په خپل علم دې څومره عمل کړی. الله دې دا احساس موږ تاسو ټول سره پیدا کړي. او فرمایل به لو تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت. که تاسو ته پته ولګي چې د مرګ نه پس کومې مرحلې را روانې دي، کوم منازل را روان دي، د قبر زندگی او به میدان محشر ته تلو 50,000 کال ورځ او به حساب کتاب او به د عمل نامو ملاویدل او بیا پولیس صراط باندې تلل. اخیری سفر به زموږ په جنت جهنم باندې ختميږي. الله دې جنت را نصیب کړي او د جهنم نه دې الله وساتي. وی کدا پته درته ولګید چې د مرګ نه پس کوم مراحل را روان دي. لما اکلتم طعاما لا شهوه. سخت لوګه کې بدر نه روټي رشي. لا شربتم شرابا لا شهوه. سخت تند کې بدر نه وبس کې لیر شي. ولا دخلتم بيتا تستذلون فيه. چرته بکور ته په دې خیال لاړ نشي چې زه ډیر ستړی او د یخ سوري لاندې دمک. ولا خرجتم الى السودات تضربون صدوركم وتبكون على انفسكم ولا حسيتم على رؤوسكم التراب. تاسو بدلیونو په شان د کورونه بار روزي میدانونو ته براشي، سینو له بسپیړې ورکوي، په ځان بجاړي، خوري براله په خپل سرونه بیا چوي چې دا کم طرف ته روان. دا څومره سخت مرحلې په موږ تاسو را روان. او بیا ابو درداء رضی الله عنه فرمایي لو وددت اني كنت شجره توزد. کاش چې زه ونوي او کټ شوی او ختم شوی. عمران ابن حسین رضی الله عنه یو صحابي دی هغه فرمایل لو وددت اني كنت رمادا على اكمه فتنسفني الريح في يوم عاصف. کاش چې زه سودې دلی روي او د غر د پاسه پرته وي او تیزو هواګانو زما د ایرو چته کړی وي په ټوله دنیا کې تش نش کړی وي او چې د آخرت حساب کتاب را سره نه وي. ابو بکر صدیق رضی الله عنه بارک راضي اکثر به فرمایل یا لیتنی كنت طيرا من الطيور. کاش چې زه د مارغانو نه یو مارغه وي ډیره بخوي. کله به فرمایل یا لیتنی كنت شجره. کاش چې زه ونه وي ډیره بخوي. کاش زه د ونی پاڼې وي او خانو خړلې وي او د آخرت حساب کتاب را سره نه وي. دومره د الله ير او د الله خوف. یو ځل یو باغ کې ناشتي او په ونه کې مرغۍ ولیده. نو هغې ته یې وکتل او ویې فرمیل توبه لک یا طیر تأکل من الشجر وتستظل بالشجر وتسیر الی غیر حساب. څومره خوش قسمت د ونو په سورو کې ژوند تېرې، د ونو نه خوراک کې تا سره هېڅ حساب کتاب نشته. یا لیتنی ابا بکر مثلک. کاش چې ابوبکر ستا په شان یو مارغه وي ډېره بخوه. دومره د الله خوف، د الله یره. عمر رضی الله عنه بارک راضي کله به فرمایل یا لیتنی كنت اسپورا چې زه یو مرغۍ وي یو چرچڼه وي ډېره بخوه. یا لیتنی امی لم تلدنی. مور راوړې نه وي ډېره بخوه. یا لیتنی لم اخلق پیدا شوی نه وي ډېره بخوه. یا لیتنی كنت نسیا منسیا. کاش چې زه د خلکو نه هیر وي. دومره د الله خوف، د الله یره چې موږ آخرت ته روان مسافر د الله په عدالت کې بودریږو او الله به راسره د زری زری حساب کتاب کوي. پیغمبر علیه السلام یو ځل وفرمیل لو تعلمون ما اعلم. که تاسو ته پته ولګي د کومه پته چې ما ته لګي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. تاسو به ډېر لږ خندل او ډېر به م ژړل. یو ځل پیغمبر علیه السلام پریشانه ناست صحابي راغی تپوس یې وکړه د الله رسول صلی الله علیه وسلم تاسو پریشانه ښکارئ. پیغمبر علیه السلام وفرمیل کیف انعم. زه به څنګه خوشحاله شم. ما ته الله اسرافیل علیه السلام وښود شپېلۍ خولې ته نیولې ده. وهنا جبهته او تندي ترېو کړی. واصغى سمعه متى یومر او غوږ یې الله طرف ته متوجه کړی چې کله به الله حکم کوي او زه به شپېلۍ له پوکې ورکړم. په داسې حالاتو کې به
ماته څنګه خوشحالي میلاو شي. زما محترمو دا مرګ موږ تاسو لره روان دي او موږ هم د آخرت په سفر باندې روان مسافري. دا صحابه کرام زموږ تاسو د پاره نمونه دي. نو موږ هم د آخرت د پاره تیاری شروع کو، په یاره او په احتیاط باندې د خپل ژوند تیر کو او د آخرت د پاره ستړي شروع کو. مال جان خپل صلاحیت استعداد دا د الله په دین باندې قربان کو او الله راضي کو، د آخرت کور ځان له جوړ